بشپړ او نیمګړی دوست. د عبرت کیسه. ژباړه حمدالله دانشمند. ویونکی نقیب الله اسحاق. یو امیر په ناشنا جامه کې په ښار کې ګرځېدی. ناڅاپه یو تجار ور برابر سو. په داسې حال کې چې هغه له زوی سره په یوه ځانګړي مجلس بوخت و. د یاد واکمن توجه د پلار او زوی مجلس ځان ته واړوله. لږ ورته پاته سو. پلار زوی ته وویل: زویه، څو دوستان لرې؟ زوی ورته وویل: پلاره، 40 دوستان لرم. پلار یې حیران سو. ورته ویې ویل: زه 50 کلنۍ ته رسېږم، خو یوازې یو نیم دوست لرم. امیر د تجار خبرې حق پک حیران کړ. تل په همدې خبره کې فکرمن و. ویې غوښتل چې د یو نیم دوست په معنا ځان پوه کړي. ځکه نو د تجار د ودانۍ په لور ولاړی. تجار یې راوغوښتې او ورته ویې ویل: ما ستا او ستا د زوی ترمنځ مجلس واورېدی. د پام وړ ټکي پکښې دا وه چې تا و زوی ته وویل: زما یو نیم ملګري او دوست ته، او بس غواړم د دې خبرې په راز پوه سم. تجار ورته وویل: زه ستا په خدمت کې یم امیر صاحب. نه غواړم چې د خبرو له لارې دې پوه کړم، بلکې د دې خبرې معنا په عملي بڼه درته روښانه کوم. یا تجار له امیر څخه وغوښتل په ښار کې اعلان وکړه چې راتلونکې جمعه تجار په دار کیږي. امیر هم سمدستي منادي یا اعلان کوونکی ور واستول. هغه په ټول ښار کې اعلان وکړ چې راتلونکې جمعه فلانی تجار دار ته خېژول کیږي. د یا تجار یو دوست راڅرګند سو. ویل: زه تیار یم چې د خپل ملګري د خلاصون لپاره نیمایي شتمني ځار کړم. امیر ورته وویل: نه، یا د شتمني بسنه نه کوي، باید هغه اعدام سي. څه مهال وروسته بیا راڅرګند سو. ورته ویې ویل: امیر صاحب، د خپل دوست او ملګري د خلاصون په موخه غواړم چې ټوله شتمني وشیندم. امیر ورته وویل: نه، د شتمنۍ په مټې خلاصون او سپارش ناشونی دی، هر عمر باید اعدام سي. یا دوست تجار ته سترګې ورکږې کړې. ورته ویې ویل: ستا د خلاصون په لاره کې مې ټوله شتمني ځاروله، خو کومه مثبت نتیجه ور نه کړه. آیا ما ستا د دوستۍ حق ادا کړ؟ هغه ورته وویل: هوکې، له هڅو مو نړۍ مننه. یا دوست د امیر په سپارښتنه له ودانۍ څخه وایستل سو. څو شېبې وروسته یو بل داسې دوست راڅرګند سو چې د نږدې سیمې نه و. امیر ته یې وویل: صاحب، دا د جنایت وګړی نه دی، ته تېروتې یې. هغه کس زه یم کوم مې چې جنایت ترسره کړی و او د اعدام وړ یم. زه قسم کوم چې هغه له دې جنایت څخه پاک دی. د امیر دواړه سترګې په یاد وګړي کې ښخې دي. ورته ویې ویل: سمه ده، د تجار پر ځای به تا ودار ته وخېژو. یا دوست ورغبرګه کړه: هوکې، زه باید تیز زندګي سم، ځکه زه مجرم او جنایتګر یم. امیر سپارښتنه وکړه چې باید د یا دوست د اعدام ځای برابر سي. کله چې هغه د اعدام و تختې ته ورسوه، امیر ورته وویل: آیا ته له خپل دریځ څخه لاس په سر نه یې؟ په خپله خبره پښیمانه نه یې؟ هغه ورته وویل: یا، له خپل کړي اقرار څخه نه اوړم، زه جنایتکار او مجرم یم، خو زما دوست، زما ملګری پاک دی. دا مهال تجارو خپل خواږه دوست ته غاړه ورکړه او ویې ویل: امیر صاحب، په عملي بڼه دې وپېژندل نیمګړی دوست او بشپړ دوست. نیمګړی دوست هغه دی چې له تا څخه خپله شتمني ځار کړي، او بشپړ دوست هغه دی چې خپله قیمتي ارواح له تا نه د سپلنې په څېر لوګی کړي.